آن سهار وختي به مې اعلان د جنازې هم وي، زنګ به وهې زما به بندې شمارې هم وي. عجیبه دا ده ناخبره ترې هغه هم ده، رښتین مړ شوی دی سبا یې جنازه هم ده. دغه خلک په وطن اسلام مین ول، تور سور شین دي شي د دغې هدیرې رنګ. یا صرف ستونزه دا ده چې ذهنونه نه بدلیږي، ستونزه دا نه ده چې بل شي د جنډې رنګ. څوک چې د حق خبره نه کوي د خدای لپاره همغو خلکو ته په خولې کې اچوي خاورې. رښتینه ولې ته دومره نازوې خلک، مطلب پرسته دي د دغې زمانې خلک. زه به مړ شوی ومه هېڅوک به باور نه کوي، زر زر به ګوري زما بندې شمارې خلک. قربان زړه تنګون ته تیږې زړونه تسلیمیږي، خدای دې وساتي هر څوک له دې عذابه. قربان ما ازمایلي اکثر ښه نه و زما ملګري، څنګه یې پرېښودمه څنګه شول په شا ملګري. د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ اړوند ببوخیلو کلي ته راغلي یو. ډېره ښایسته منظره ده. نو رښتین صاحب مو را پیدا کړی دی. رښتین صاحب په شناخت او توصیف به خبرې نه کوو، تر ما یې تاسې ښه پېژنئ. نو راغلي یو چې رښتین صاحب څخه یو څو خوږه خوږه او تازه تازه شعرونه تاسو لپاره ریکارډ کړو. رښتین صاحب د دریاد په دې خپل پروګرام کې درته د بیا ځل لپاره ډېر زیات ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. یاد صاحب مننه وکوم صدقه مو شم چې له خوست له سره دلته پکتیا ته راغلی او ما ته مو د دریم ځل لپاره په ذریعت ادبي خپرونه کې موقع راکړه. نو ډېره مننه رښتین صاحب، موږ هم خوښ یو پکتیا کې مو تاسو سره لیده وشو. نو لیدونکي ډېر زیات تاسو د شاعرۍ مینوال دي او ډېر زیات په تمه و چې رښتین صاحب ته یو ځل ورشئ، یو څو خوږه خوږه او نوي نوي شعرونه ورڅخه ریکارډ کړئ. نو رښتین صاحب زه خو وایم چې دا خبره پکې تېر شو، نو سم د واره مکسره وړي وي، څه تازه څه مو لیکلي وي، نو درڅخه اورئ. په لومړی کې 2 بیتونه دي چې ما ازمایلي اکثر ښه نه و زما ملګري. ما ازمایلي قربان ما ازمایلي اکثر ښه نه و زما ملګري، څنګه یې پرېښودمه څنګه شول په شا ملګري. او دا درد دې زه تېر کړمه نور خلک دې نه دردېږي. دا درد دې زه تېر کړمه قربان دا درد دې زه تېر کړمه نور خلک دې نه دردېږي، هېڅ بې وفا دې نه شي خدای د هېڅ چا ملګري. وایه اوس به غزل ته راشم چې بې کمیسه بې څادره بې نقابه. بې کمیسه قربان بې کمیسه بې څادره بې نقابه، زمانه هم دومره سپکه شوه جنابه. او سخت تکلیف را رسوي و محترمه، سخت تکلیف را رسوي و محترمه، میسجونه چې خپل ګورم بې ځوابه. قربان سخت تکلیف را رسوي و محترمه، میسجونه چې خپل ګورم بې ځوابه. او سخت لویې تېروتنې رانه شوي. یاد صاحب سخت لویې تېروتنې رانه شوي، سخت خفه یم له خپله انتخابه. او زړه تنګون ته تیږې زړونه تسلیمیږي. زړه تنګون ته قربان زړه تنګون ته تیږې زړونه تسلیمیږي، خدای دې وساتي هر څوک له دې عذابه. او قربان زړه تنګون ته تیږې زړونه تسلیمیږي، خدای دې وساتي هر څوک له دې عذابه. دانشور څه شول کښتي پکې راغلی. دانشور څه شول قربان دانشور څه شول کښتي پکې راغلی. ډېر بدرنګ ښکاري پښتونه بې کتابه. او انتظار مې حوصلې را نړولي. انتظار قربان انتظار مې حوصلې را نړولي، ستړی شوی یم د ګوتو له حسابه. بل غزل دی چې رښتینه ولې ته دومره نازوې خلک. رښتینه ولې قربان رښتینه ولې ته دومره نازوې خلک، مطلب پرسته دي د دغې زمانې خلک. او زه به مړ شوی یم هېڅوک به باور نه کوي. زه به مړ شوی یم قربان زه به مړ شوی یم هېڅوک به باور نه کوي، زر زر به ګوري زما بندې شمارې خلک. واه یاره دا بیت اورو. قربان زه به مړ شوی یم هېڅوک به باور نه کوي، زر زر به ګوري زما بندې شمارې خلک. او زما په قبر دا یوه جمله ضرور ولیکئ. زما په قبر قربان زما په قبر دا یوه جمله ضرور ولیکئ، بیخي دې نه وهي په ما پسې نارې خلک. او موږ غلطۍ وکړې تنها هم په همدې لامل یو. موږ غلطۍ وکړې قربان موږ غلطۍ وکړې تنها هم په همدې لامل یو، هسې مو ونازول یاره بې فایدې خلک. او قربان موږ غلطۍ وکړې تنها هم په همدې لامل یو، هسې مو ونازول یاره بې فایدې خلک. او رښتین به تا ته خیرې وکړي دا په څه لګیا یې. رښتین به تا ته خیرې وکړي قربان رښتین به تا ته خیرې وکړي دا په څه لګیا یې، ولې ازار اخلې او ولې دردوې خلک. وای یاره قربان زبردست کلام. له غزل مخکې 2 بیتونه دي چې سهار وختي به مې اعلان د جنازې هم وي.
سهار وختي به مې قربان سهار وختي به مې اعلان د جنازې هم وي زنګ به وهې زما به بند شمارې هم وي او زه چې محشر کې کله خپل خالق ته ودرېږم سختې ګیلې به وي او سختې به نارې هم وي اوس به غزل ته راشم چې ته ساده یې ته یې کله پیژنې رنګ قربان ته ساده یې ته یې کله پیژنې رنګ یو رقم نه وي هر وخت د زمانې رنګ ته مې خوا کې لاليه بل رقم یم راته سپین ښکاري د تکې تورې شپې رنګ او دغه خلک په وطن اسلام مین ول دغه خلک په وطن اسلام مین ول تور سور شین دي شي د دغې هدیرې رنګ قربان دغه خلک په وطن اسلام مین ول تور سور شین دي شي د دغې هدیرې رنګ چې ښکاره ورته اظهار د مینې وکړم تغیرېږي به حتما بیا د هغې رنګ او وراتلونکي کاله تا ته انتظار یم قربان وراتلونکي کاله تا ته انتظار یم نه پوهېږم چې ته به کوم راوړې رنګ او ستونزه دا ده چې ذهنونه نه بدلیږي یاد صاحب ستونزه دا ده چې ذهنونه نه بدلیږي ستونزه دا نه ده چې بل شي د جنډې رنګ او ته خو لاړ شه د رښتین کار ته بیا ګوره د رښتین کار ته بیا ګوره په وینو به بدل کړي د کوټې رنګ نو ډیره مننه رښتین صاحب محترم بلا ښکلي او خوندور کلمونه مو راسره شریک کړل نو په دې امید چې لیدونکي تر دمه مهاله موږ سره ستړي شوي نه وي او ستاسو له شاعرۍ پوره خوند اخیستی وي په دې وروستیو کې هغه مسافر ملګري چې دې وخت کې موږ د سکرین پر شا باندې ګوري هغې لپاره که د مسافرۍ اړوند کم غزل وي یا کم داسې بل غزل وي چې تاسو سره درسره وي هغه دوی ته ډالۍ کې ووایي نو موږ به خوښ شو دوی به هم خوښ شي قربان دوی ته د په لومړیو کې د دوه بیتونه ډالۍ وي چې عجیبه دا ده ناخبره ترې هغه هم ده عجیبه دا ده ناخبره ترې هغه هم ده رښتین مړ شوی دی سبا یې جنازه هم ده خدای دې نه کړي او ته به مړ کېږې مګر دوی به د جیبونه ګوري قربان ته به مړ کېږې مګر دوی به د جیبونه ګوري دومره ذلیله دومره سپکه زمانه هم ده قربان اوس به غزل ته راشم چې ما ته بهترې دي رښتینه له نړۍ خاورې قربان ما ته بهترې دي رښتینه له نړۍ خاورې زما په قبر باندې زر زر اړوی خاورې ګران به شو هغو ته چې سوری زموږ نه غوښتو قربان ګران به شو هغو ته چې سوری زموږ نه غوښتو بس خو چې یو ځلې په موږ شي دلی خاورې ولې مو ژوند راته دوزخ کړ زما څه ګناه وه قربان ولې مو ژوند راته دوزخ کړ زما څه ګناه وه اوس مې د قبر سر ته ولې ښکلوئ خاورې قربان ولې مو ژوند راته دوزخ و زما څه ګناه وه اوس مې د قبر سر ته ولې ښکلوئ خاورې هله تکړه شئ چغې ووهئ سر وشکوئ حیران صاحب هله تکړه شئ چغې ووهئ سر وشکوئ هله تکړه شئ په سرونو بادوئ خاورې او څوک چې د حق خبره نه کوي د خدای لپاره یاد صاحب څوک چې د حق خبره نه کوي د خدای لپاره همغو خلکو ته په خولې کې اچوئ خاورې قربان نو ډیره مننه رښتین صاحب محترم چې زموږ بلنه مقبوله کړه موږ ته مو وخت راکړه او د مینوالو مسافرو خاص کر ټول لیدونکو هغه ادبي ذوق مو خړوب کړه نو بیا هم ډیره مننه انتظار له تاسو هم ډیره مننه چې موږ سره بندار کې شتون لره حیران صاحب هم ډیره مننه چې موږ سره د کیمرې په برخه کې خپل خوري وکړله نو لیدونکو تر بل دغه سه بنداره موږ په دعاګانې کې یاد ساتئ ښه وخت او ښې چارې